دا د زابل ولایت په مرکز کلات کې د سلګونو دیني عالمانو څخه د ګمارنې په موخه د ازموینې اخیستنې بهیر دی چې د دې ولایت په دیني مدارسو کې به د ښوونکو په توګه مقرریږي او هلته به ماشومان او لویانو ته دیني زده کړې ورکوي. د دې ولایت د پوهنې رئیس وایي چې د ازموینې په دې بهیر کې 1015 تنه دیني عالمانو برخه اخیستې چې د ازموینې اخیستلو وروسته به د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو په 1521 دیني مدرسو کې زده کړې ورکوي. نوموړی زیاتوي چې دا مهال د زابل په دیني مدارسو کې 8913 نارینه او ښځینه طالب العلمان په زده کړو بوخت دي. البته د اشغال په وخت کې خو نو تعلیمي کچه په زابل ولایت کې صفر ته راغلی و. دشمنونه نه پرېښول چې تعلیم څوک وکړي. نو اوس الحمدلله فساد او امنیت تامین دی، فساد برابر دی. اوس ټول شاګردان کولی شي چې دیني زده کړې وکړي، په مدارسو کې علامات مقرریږي، انشاءالله تعالی ټول مشکلات سره حل کېږي. پر همدې مهال په دې ازموینه کې برخوال دیني عالمان خوښ دي چې د دې زمینه ورته برابریږي چې په مدارسو کې دیني زده کړې ورکړي. الحمدلله د امارت اسلامي څخه ډېر خوشحاله یو چې موږ ته د درس تدریس زمینه برابر کړې ده، تر څو موږ خپل درس تدریس وکړو او خلکو ته د درس تدریس زمینه برابر شي او د دې کوچنیان او ماشومان دا ټول د زده کړو څخه برخمن وو. او ټول علما کرام او شيوخ د عصري علومو د دیني علومو د لپاره کوم زمینه هم برابر کړې ده او د دې په باره کې ښه فکر کړی ده او ښه نظر ده. مسلمانان به د عصري علومو باندې خبردار شي او هم د دیني علومو خبردار شي. د پوهنې ریاست مسؤلین دغه راز وایي دوی هڅه کوي ترڅو د دې ولایت ټول بچیان په عصري او دیني زده کړو سمبال او هغوی ته امکانات چمتو کړي.